که غواړئ چې متحده عرب اماراتو یا دوبۍ ته لاړ شئ نو متحده عرب اماراتو د ویزو لپاره اسانه شرایط تایید کړل. سلامونه او نیکې هیلې. د مطلب شروع کېدو څخه مخکې زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي در سره سبسکرایب او سره خوا کې د ګونګړي نشان ووهئ. د متحده عرب اماراتو کابینې په اوړي کې دغه هیواد ته له کورنیو سره د تلونکو تر 13 کلونو ټیټ عمر لرونکو کسانو د ویزې د فیس د معاف کولو پریکړه وکړه. د هیواد په مې کې ویلي چې 6800 بهرنیو پانګوالو ته به دایمي اقامې ورکړي. د خلیج ټایمز په نامه د متحده عرب اماراتو یوې رسنۍ راپورټ ورکړی چې د متحده عرب اماراتو کابینې د سیلانیانو او کارګرو لپاره د ویزو په برخه کې نوې اسانتیاوې تایید کړې دي. د دې رسنۍ د راپورټ په حواله دغه هیواد کابینې په دې وروستیو کې د هغو سیلانیانو ماشومانو ته چې عمرونه یې له 13 کلونو کم وي د ویزې د فیس د معاف کولو پریکړه کړې ده. ډېر شمېر افغانان هم متحده عرب اماراتو ته د کار او تفریح لپاره سفر کوي. دغه نوې اسانتیاوې ښایي چې له هغو سره مرسته وکړي چې له خپلې کورنۍ سره په کمو پیسو له متحده عرب اماراتو څخه لیدنه وکړي. د معلوماتو له مخې دغه معافیت به یوازې د هغو سیلانیانو لپاره اعتبار ولري چې غواړي د جولای میاشتې د 15 او سپتمبر د 15 نیټې په منځ کې له دغه خلیجي هیواد څخه لیدنه وکړي. د حکومت دغه کار تر شا موخه د سیلانیانو د لاج ډیر جذب په ګوته شوی دی. سربیره پر دې د متحده عرب اماراتو حکومت د لومړنیو 48 ساعتونو لپاره د ترانزیت ویزې د فیس د معاف پریکړه هم کړې ده. په متحده عرب اماراتو کې میشت د سفري خدماتو وړاندې کوونکو شرکتونو د حکومت دغه اقدام هرکلی کړی او هیله یې څرګنده کړې چې په دې توګه به د سیلانیانو په شمیر کې زیاتوالی راشي. دا په داسې حال کې ده چې متحده عرب اماراتو په مې میاشت کې اعلان کړی و چې 6800 بهرني پانګوالو ته به د دې هیواد دایمي اقامې ورکړي. تر دې مخکې به دغه کسانو په دې هیواد کې د پاتې کېدو لپاره خپلې ویزې تمدیدولې، خو اوس هغوی ته د طلایي کارت د طرحې له مخې د اوسېدو دایمي اسناد ورکول کېږي. حکومت ویلي دی چې دغه ټولو کسانو په ګډه په متحده عربي اماراتو کې د 22 میلیارډ ډالرو په ارزښت پانګونه کړې ده. په متحده عربي اماراتو کې د نورو په ګډون ډیر شمېر افغانان هم په کار او تجارت بوخت دي. لا روښانه نه ده چې افغانان هم په دې طرحه کې شامل دي او که نه. د ویډیو په اړه خپل نظرونه په کمنټ کې پرېږدئ. ویډیو در سره حتما لایک او شیر کړئ.